د ملک د نورو برخو په شان بنو بکخیل سیمه کې هم د یوم ازادۍ لمانځلو په لړ کې یوه لویه دستوره وشوه. په دې موقع د کرنل طاهر اقبال په لاسونو باندې پرچم کوشایي وکړې شوه. د دستوره کې د سکولونو د طالب علمانو، استادانو او سیمې مشرانو نه پرته د سکولونو ماشومانو د پریډ ملي نغمو، خاکو او تقریرونو د لارې د خپل ملک سره د مینې اظهار وکړو. د پروګرام منتظم زاهد دانش وایي چې نن ورځ د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه بختوره ورځ ده. 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. ازادي یو لوی نعمت دی د الله سایډ نه. د ازادۍ قدر هغې خلک سره وي چې څوک غلامون وي، څوک چاته ازادي میلاو نه وي. نو موږ خپله ازادي په جشن سره نن ولمنځله او د پاکستان نن چې کومه ازادي وه 14 اګست ورځ ده په بکخیل باندې بکخیل کومر وتلی او موږ په ښه انداز سره کښلی د جشن ازادي منا وکړله. د ازادۍ د ورځې په مناسبت را جوړه کړې شوې د دستورې ته خصوصي میلمه کرنل طاهر اقبال وویل دغه ازادي ډیره په مشکله ترلاسه شوې ده او په هر قسم حالاتو کې به دوی د اولس په مرسته او د خپلو سرونو په قرباني باندې دغه ازادي برقراره ساتي. وروسته د ازادۍ د ورځې د خوشحالۍ په دې موقع باندې روایتي اتڼ هم وکړی شو چې د زلمو او مشرانو ترڅنګ فوزي ځوانانو هم پکې برخه واخیسته. د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر، خیبر نیوز، بکخیل، بنو.